د رومیانو په نوم خط 6 باب. نو بیا موږ په دې کې څه وایو؟ آیا موږ د تل په ګناهونو کې بوخ یو په دې چې فضل نور هم زیات شي؟ نه، هیڅکله نه. چې موږ مړه شولو چې نوره ګناه ونکو، نو اوس څنګه په ګناه کې ژوند تیرولی شو؟ آیا تاسو په دې نه پوهېږئ چې هر کله چې زموږ عیسی مسیح سره په شاملېدو بپتسمه وشوه، نو موږ د هغه په مرګ کې د شاملېدو بپتسمه واخیسته، او په دې بپتسمه موږ د هغه سره ښخ کړی شولو او ورسره مړه شولو. او کله چې عیسی د پلار په جلال کې له مړو نه راپورته کړی شو، نو دغه شان موږ هم په نوي ژوندون کې شامل شو. نو که چېرې موږ د هغه په مرګ کې ورسره شامل شو، نو دغه شان به د هغه په بیا ژوندي کېدو کې هم یو. موږ ته دا معلومه ده چې څنګه چې په یو وخت کې چې موږ وو، نو زموږ هغه زوړ انسانیت د مسیح سره په صلح کړی شوی دی چې د ګناهګار د نفس قوت بې اثره کړي، د دې دپاره چې موږ د هغې نه پس نور د ګناه غلامان نشو. ځکه چې کله چې یو سړی مړ شي، نو د ګناه د قوت نه آزاد شي. خو که چېرې موږ دغسې د مسیح سره مړه شوي یو، نو زموږ ایمان دی چې د هغه سره به ژوندي کېږو هم. موږ ته دا معلومه ده چې مسیح یو ځل له مړو نه ژوندی شوی دی، نو بیا هیڅکله مړ کېدی نشي، او مرګ په هغه باندې نور هیڅ واک اختیار نه لري. کله چې هغه مړ شو، نو هغه د ګناهګار دپاره یو ځل مړ شو او بیا دوباره نه مري. او په ژوندوانه کې چې هغه ژوندی دی، نو هغه د خدای په نزد ژوندی دی. همدغه شان تاسو خپل ځانونه د ګناه دپاره مړه وګڼئ او د عیسی مسیح سره په شاملېدو کې د خدای په نزد ژوندي یئ. نو ځکه ستاسو په فاني ژوندون کې د ګناه نور اختیار نه وي چې د انساني خواهشاتو د پوره کولو حکم یې ومنئ. د دې نه پس تاسو د خپل وجود اندامونه د ګناه دپاره مه استعمالوئ او خپل ځانونه خدای ته وسپارئ، داسې لکه مړه چې بیا را ژوندي شوي دي، او خپل اندامونه هغه ته د صداقت دپاره استعمالوئ، د دې دپاره چې ګناه نور په تاسو باندې حکم ونه چلوي، ځکه چې تاسو نور د شریعت د لاندې نه یئ، بلکې د خدای د فضل د لاندې یئ. بیا نو څنګه موږ د ګناه کوو ځکه چې موږ د شریعت نه آزاد یو او د فضل لاندې یو؟ هیڅکله نه. تاسو ته ښه معلومه ده چې تاسو چې کوم مالک ته ځان وقف کړئ او د هغه فرمانبردار شئ، نو د هغه غلامان یئ. تاسو د ګناه فرمانبرداري کولی شئ، خو انجام به مرګ وي، یا د خدای فرمانبرداري چې انجام یې صداقت دی. نو د خدای شکر په دې پکار دی چې تاسو په یو وخت کې د ګناه غلامان وئ، خو اوس د زړه د اخلاصه د هغه د تعلیم کوم چې تاسو ته په حواله شوی دی فرمانبردار یئ او د ګناه نه آزاد کړی شوئ او د صداقت غلامان شوئ. زه ستاسو د انساني کمزورتیاو په سبب په عامو الفاظو کې وایم، لکه څنګه چې تاسو یو ځلې خپل ځانونه د ناپاکۍ او بدراهۍ دپاره غلامان کړي وو، دغه شان یې اوس د صداقت دپاره غلامان کوئ چې مقدس شئ. کله چې تاسو د ګناه غلامان وئ، نو تاسو د صداقت نه آزاد وئ. نو فایده یې څه وه؟ هغه دا وه چې اوس پې شرمېږئ، ځکه چې انجام یې مرګ دی. خو اوس تاسو د ګناه د غلامۍ نه آزاد یې او د خدای غلامان یې، نو تاسو خدای ته وقف شوي یې او انجام مو د تل ژوندون دی، ځکه چې د ګناه بدل مرګ دی، خو د خدای بخښنه زموږ په مالک عیسی مسیح کې د تل ژوندون دی.